د حدیث ته غوږ کښېږدي خوشحاله به شي خو بعض خلک به خوشحاله شي ټولو دپاره خوشحالي نه ده ګوره چې هر یو وخوځېږي چې وایي زه پکې هم دننه رالم واوره حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله وملائکته یصلون علی الصف الاول الله تذکره کوي د دې خلکو رحمتونه پرې راوروي او ملایک ورله دعاګانې غواړي څوک چې په اولني صف کې ولاړ وي څوک چې په کوم صف کې اولني ځکه مه وایي دا باز به خوشحاله شي صحابه کرام وی یا رسول الله وعلى الثاني هغوی خو وایي چې دا فضیلت وڅه شي عام شي او ډیر شي یا رسول الله دویم صف کې چې ولاړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي واورئ ان الله وملائکته یصلون علی الصف الاول هغه بیا اولنی ذکر کړو صحابه کرام وایي یا رسول الله وعلى الثاني بیا ورته دا خبره مخې ته کړې چې اوس ته ثاني ټکی د پیغمبر د خولې نه وځي نو دوی به ښه خوشحاله شي ځکه چې هلته خو هغوی مقابله کوله د یو بل نه به رامخکې کېدو خو چې اوس اولنی صف ډک شوی نو څه وکړو دا خو د فضیلت نه محرومه شو بیا ورته دا ثاني ټکی ور مخکې کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ان الله وملائکته یصلون علی الصف الاول بیا ورته اولنی صف ذکر کو قالوا یا رسول الله وعلى الثاني هغوی هم دغلي کېدو سم د ځوان زامنو غواړي چې دا فضیلت هغوی وګټي او د هغوی په زمانه کې اولني صف کې ځان له ځای پیدا کول ډېر ګران وو ستاسو څه خیال دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر بن خطاب او عثمان بن عفان او علي بن ابي طالب ابو عبيده بن الجراح او سعد بن ابي وقاص او دا غړ صحابه کرام او د ایمان دا غرونه یي د دوی په دې منځ کې ورته په اولني صف کې ځای پیدا کړي نو چې کله دوی بیا دا خبره بار کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي وعلى الثاني د دویم صف والا دپاره هم دا فضیلت دی خو دا کم دویم صف والا دي کوشش یې دا اولني کړی دی خو ځای ورته میلاو نه شو نو دویم کې ودرېدو دوی دپاره هم بیا دا فضیلت دی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل او دا باز زه وینم که نه رامنډي کړي نو هغه دیوال سره ولاړې شاته دا حدیث دوی ته چې ده ورسوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله د دې خلکو تذکره په اسمانونو کې کوي او رحمتونه پرې راوروي او ملایکو ورله دعاګانې غواړي دا ګورې معمولي خبرې مه ګڼئ هسې چې جبریل علیه السلام ستا دپاره دعا غواړي چې الله ویې بخه دا معمولي خبره او الله ستا تذکره بره په اسمانونو کې کوي د ملایکو په مخ کې کوي چې وګوره زما د پلاني بنده ته دا وړه خبره دا خبرې معمولي مه ګڼئ ګورئ ډېرې غټې خبرې دي او دقه شان چې دا خبرې راجمع شي دلته یو فضیلت هلته بل فضیلت هلته بل عمل دلته بل عمل نو دا سړی جنتي شي لاړ شي جنت ته کېدای شي د ملایکو په یو دعا الله ته وبخي دعا به څنګه میلاویږي د هغې ډېرې طریقې دي موږ دغه موضوع نه ده نورې طریقې هم شته خو یو طریقه دا ده چې ته به کوم صف کې ودرېږي په اولني صف کې ودرېږي وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې سووا صفوفکم د خپل صفونه برابر کړئ وحاذوا بین مناکبکم او د خپلې اوږې د یو بل سره برابر کړئ ولینوا فی ایدی اخوانکم او د خپل ورونو په لاسونو کې نرم شئ د دې څه مطلب که څوک دې رامخکې کوي که څوک دې رانږدې کوي نو ته څه شه نرم شه خبره منه د صف برابرولو دپاره مخکې شاته کېږه اخوا دېخوا کېږه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وسد الخلل او د صفونو په دې منځ کې چې کوم چوندونه دي وي دا بند کوي فإن الشیطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف شیطان ګوره په دې کې راننوځي د چیلي د بچي بشان رواه احمد ده حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اقیموا الصفوف دا صفونه برابر کړئ وحاذوا بین المناکب او دا اوږې د یو بل سره برابر کړئ یو بل سره جوختې کړئ وسدوا الخلل او په منځ کې چې کوم چوندونه دي هغه بند کړئ ولینوا بأیدی اخوانکم او د خپل ورونو په لاسونو کې نرم شئ ولا تذروا فروجات للشیطان او د شیطان دپاره پکې سوړې او چوندونه مه پرېږدئ دې ته غوږ کېږدئ
که دا یو جمله دې واورېده که نه، موږ خو ډېرې جملې ووایي چې د انسان زړه را ژوندی کوي، خو دا یو بله واوره. ومن وصل صفا وصله الله. او چا چې صف یو کو وی تړو، الله به دا سړی وتړي د خپل رحمت سره. او چا چې صف جوړ کو، وصله، وصل څه ته وایي؟ یو شی وصل کول بل شي پورې. چا چې صف برابر کو، خپې د خپو سره وي، اوږې د اوږو سره وي، رب العالمین به دا سړی وتړي د خپل رحمت سره. بیا دا مو واورئ، ومن قطع صفا. او چا چې صف پرې کو، ځای پکې پرېښو، صف یې برابر نه کو، قطعه الله، الله به هم د خپل رحمت نه پرېږي. دا حدیث چا راوړی؟ رواه ابو داود، امام ابو داود راوړی، امام نسائی راوړی. صحیح ټنګېدلی حدیث دی، په سند یې څه غبار نشته. ډېرې د یېرې خبره هم ده او ډېرې د خوشحالۍ هم ده. د خوشحالۍ الحمدلله هغه د هغه خلکو دپاره دی چې الله ورته د سلفیت منهج نصیب کړی چې هغوی صفونه داسې کانهم بنیان مرصوص. او خفګان او د غم د هغه دپاره دی چې نه برابروي صفونه، صف دې پرې کړو، الله د خپل رحمت نه پرې کړي. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، توسط الامام، امام منځ کې کوي. امام څه کوي؟ منځ کې کوي. مطلب دا یعنې دا جومات دی، دا اولنی صف دی، نو امام به بلکل د دې صفونو په منځ ودرېږي او منځ یې دا ځای دی. وسد الخلل، او دا منځ کې چې کومې سوړي راځي یا چوندونه راځي دا بند کوي. رواه ابو داود، دا حدیث ابو داود راوړی. سندن د حدیث کمزوری دی، خو دا دواړه مسلې د صحیح حدیثونو نه ثابتې دي. دا خو موږ سره ډېر حدیثونو کې تېر شو چې دا سوړي او چوندونه څه کوي؟ بند کوي. او دا مسله به مو اوس واورئ پر روان حدیثونو کې چې امام به په منځ کې ودرېږي. نو حدیث سندن دا ضعیف دی، خو دا مسلې د نورو حدیثونو نه ثابتې دي. وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. دا بل حدیث واورئ، ډېر د یېرې حدیث دی. لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول. یو قوم او سکسان به همیشه د اولني صف نه شاته کیږي. زور به کوم صفونو ته لګوي؟ وروستنو ته. شاته کیږي به، شاته کیږي به، وروسته کیږي به، وروسته کیږي به، وروسته ستنې سره به کیني، وروسته دیوال سره به کیني، وروسته ګوټونو کې به کیني. واورئ حتی یؤخرهم الله فی النار، الله به په جهنم کې وروسته پاتې کړي. رواه ابو داود، دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی. دا د ګپ خبرې نه دي. مولا راغی او مسله بیان کړې، صفونه برابروي، اولني صف کې ودرېږي. نه چې وړه مسله خو نه، غټه مسله ده. کم سړی چې شاته شاته کېږي، الله یې په جهنم کې هم شاته کړي. په جهنم کې شاته کېدی دا ډبل عذاب دی. یو سړی جهنم ته لړ د عذاب دی، او بیا چې الله یې په دې جهنم کې وروسته کړي او د ده نه مخکې ډېر خلک راوباسي او دی پکې پاتې شي، دا بیا بل عذاب دی. دا د هغه خلکو دپاره دی چې په صفونو کې شاته کېږي. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه وابصوي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر یو سړی ولیدو، یصلي خلف الصف وحده، هغه د صف نه شاته ولاړو، یوازې لمونځ کوو. لکه یو صف دی او دا سړی کوم ځای کې ولاړو؟ شاته ولاړو، لمونځ یې کوو. هم د دې جمعې سره یې لمونځ کوو، خو شاته یوازې و. فأمره أن يعيد الصلاة، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د لمونځ بیا وکړه. رواه أحمد والترمذي وابو داود، دا حدیث امام احمد، امام ترمذی، ابو داود راوړی. سند حسن دی، صحیح سند دی. او دا جدا مسله چې سړی زموږ په مذهب کې کېږي. ما ته پته نه چې دا کم مذهب دی چې د حدیث خلاف ته وبای کې کېږي. خو مذهب خو واضح شو دلته چې دې سړي لمونځ نه کېږي. بل حدیث پې دی، امام ابن حبان، امام بیهقي راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف،
چې یو سړی یوازې په صف شاته ولاړ د لمونځ نه کېږي. دا مسله د تفصیلا بیانوم. کم سړی چې د صف نه شاته یوازې لمونځ کوي د ده لمونځ نه کېږي. د صف نه شاته یوازې لمونځ کول څنګه دي؟ لکه ته دې جومات ته راننوتې، اولنی صف جوړ شوی دی، دویم پوره دی، دریم صف جوړ دی او ته څلورم کې یوازې ودرېدې، د دې یوازې کس لمونځ نه کېږي. نو سړی به وایي چې دا خو ګرانه شو. نه غم مه کوه، شریعت هر مسله اسانه کړې ده. دا مسله د هغه چا دپاره ده چې د ده نه چې کوم مخکې صف دی په دې کې ځای کېده ممکن و، خو د ځای نه دی کتلی او ډایرکټ شاته ودرېدلی چې بس مړه لمونځ کوه، د ده لمونځ نه کېږي. ښه، یو سړی جومات ته راغی، اولنی صف ډک دی، دویم ډک دی، دریم ډک دی، د سوچ کې شاته لمونځ کوم، هلته خو حدیث کې راځي چې شاته لمونځ نه کېږي یوازې. نو ده دې صف کې ځان له ځای وکتو، ځای پکې کېږي، چې ځای پکې کېږي ودرېږه. دې صف ته وکتو، یاره و صف خو ټول برابر ولاړ دی، دې کې ځای کوم ځای کې دی؟ اوس د ده شاته لمونځ کېږي ځکه چې عذر دی. که چېرته زمونږ د سلفیانو جوماتونو ته راغلی و د اهل حدیثو هغې ته، نو په هغې کې خو ځای میلاوېده ناممکن وي، ځکه چې هغه ټول داسې ولاړ یې کانهم بنیان مرصوص. د صف شرطین درته وایم، د صف په آخرني سر ودرېږه او هغه بل طرف آخرنی سر یې ګوره، بلکل نه انچه فرق به پکې پیدا نه کړي. داسې صفونه یې بحمدالله. او د دې بعضو د یارانو او جوماتونو ته چې ورشي، نو که دې وخوځول ټول، نو د شپږ اووه کسانو ځای پکې نور پیدا کېږي. په دغه جوماتونو کې به ځان له ځای ګوري. بعضو مولیانو دا خبره کړې ده، بعضو علماو بله خبره کړې ده. څه وایي دی به د دې اولني صف نه، د دې کوم صف چې د نه مخکې د هغې نه به یو کس شاته راکاږي، نو بس د دوی صف برابر شو. د هغې دپاره یو حدیث پیش کړي چې هغه سندن کمزوری دی، په هغې کې بل نقصان هم دی. تا چې د سړی شاته راښکودو، دې کې دوه نقصانات دي. یو، دغه صف به څوک پوره کوي، دا کوم چې تا خالي کو دا به څوک پوره کوي، نو صف کې خو تا بیا نقصان راوستو. خیال هم دی که نه دی؟ دویمه مسله، تا چې دی را شاته کو، د هغه د منځه خشوع خرابه شوه، نه غریب ته به کې څه نقصان و چې تا د هغه څه ګناه و چې تا هغه را شاته کو، خشوع یې دومره خرابه کړه. درېیمه ده چې هغه د دغه صف دغه موږ ووایو که نه چې اولنی صف غوره دی، بیا په هغې پسې بل غوره، بیا دا بل، نو دغه فضیلت نه دې څه کو ودې ویستو کړي. ولې ولې د هغې دین وباسي؟ الله په تا دومره بوج ږدي څومره چې اوچتولی شي. ته چې رالې صف کې ځای نه و، بس شاته ودرېږه، ستا لمونځ وشو. خو د لمونځ په هغه ټیم کې نه کېږي چې څه چې صف کې ځای یي او د کوشش نه یې کړی په صف کې د ودرېدو، په دغه وخت کې لمونځ نه کېږي. نور چې صف کې ځای نه وي او دی خپل کوشش وکړي، وګوري راوګوري او صف کې ځای نه جوړېږي، بیا دې شاته لمونځ وکړي، دا لمونځ الله قبلوي.